سلامونه ملګرو، زه یم دیدار یوسفزی او د سرمنې د صحت په حواله به زه نن خبرې کوم په هایپر پیګمنټیشن باندې چې زموږ په ټولنه کې د دې یو عام قسم د تیرسري په نوم یادیږي. تیرسری چې په میډیکل ټرم کې ورته موږ میلازما وایو، دا د هایپر پیګمنټیشن یو قسم دی. د دې نه علاوه نور قسمونه چې کوم دي نو په هغې ته موږ وایو سن سپاټس یا سن برن ورته هم ویلی شي. کوم خلک چې بهر غرمو ته وځي نو هغه کولاو حصې چې د هغو کمي هغه انمر ووهي او هغه تورې شي یا هایپر پیګمنټ شي، نو د هغه بیا دا علاج پکار دی چې کله هم دی وځي بهر نو ورته نو پکار دی چې سنسکرین ولګوي. د سنسکرین په حواله ما یو تفصیلي ویډیو هم جوړه کړې ده، هغې کې تاسو نور تفصیل کتی شئ. د دې سره سره بل قسم چې دی نو هغه دغه انفلامیشن د وجې نه کیدی شي د سکین چې کوم ځای انفلامیشن وشي یا دانې راوخیږي یا که چېرته زخم ولګي. د دې نه علاوه که دغه شي دا وسوځي، نو په دې ټولو حالتونو کې چې دی نو دغه هایپر پیګمنټیشن کیدی شي. هایپر پیګمنټیشن څه شی دی؟ هایپر پیګمنټیشن چې دی نو هغه هایپر موږ وایو زیاتېدو ته، او پیګمنټس په سکین کې یا په سرمن کې چې دی خپل پیګمنټس وي، میلانین پیګمنټس، او په دې میلانین پیګمنټس په وجه باندې د سرمنې خپل رنګ لکه څوک تور رنګي او څوک غنم رنګي څوک سپیني، دغه د دې میلانین پیګمنټس په وجه. او دا میلانین پیګمنټس چې کوم دي نو دا په سیلز کې جوړیږي چې هغې ته موږ میلانوسایټس وایو. نو په څه وجه چې دغه میلانوسایټس چې دي دا میلانین پیګمنټ پروډکشن سیوا شي یا د دې جوړېده سیوا شي، نو دغې ته موږ حالت ته وایو هایپر پیګمنټیشن. دغه حالت ته وجوهات یې څه کیدی شي؟ لکه د نورو بیماریانو په شانتې جینیټک دغه هم کیدی شي چې یو په دې کې هیموکرومټوسیس ورته وایي، دا هیم وایي آیرن ته. نو په دغې بیمارۍ کې چې دی آیرن په وجود کې دغه جمع کېدل شروع شي او دغه آیرن د زیاتوالي د وجې نه هغه سکین چې دی هغه هایپر پیګمنټ شي یا ځینې تاپې تاپې تور تور تاپې شي. د دې سره سره یو بله بیماري ده چې هغې ته ایډیسن ډیزیز وایي. ایډیسن ډیزیز چې دی نو هغه د اډرینل ګلینډ اصل کې بیماري ده. د اډرینل ګلینډ چې کوم دي دا زمونږ د ګردو له پاسه واړه ګلینډ دي، علاوه په هغې کې د هایپر پیګمنټیشن هم کیدی شي. د دې سره سره د اینې نورې بیماریانې دي، د هغې وجې نه کیدی شي. بیا داسې دوايانې هم شته چې لکه د هغې د وجې نه هم د هایپر پیګمنټیشن کیدی شي، چې په هغې کې لکه د ملیریا دپاره څوک دوايي خوري انټي ملیریل دي. د دې نه علاوه د مرګي دپاره چې کومې دوايانې خوړی کېږي د هغې سره کیدی شي. او د دې سره سره د ډپریشن یو قسم دوايي د ټرایسایکلیک انټي ډپریسنټ ډرګ ورته وایي، د هغې سره هم دا هایپر پیګمنټیشن کیدی شي. بیا په خصوصي توګه به زه خبره وکړم د میلازما یا د تیرسري. نو تیرسری چې دی نو دیو لینکوي د پریګننسي سره یا د حمل سره، او دا تیرسری چې دی نو دا په 80% په زنانو کې کېږي او 10% چې دی د هغې نه په سړو کې هم دا کیدی شي 10%. دا د پریګننسي سره ځکه لینک کېږي چې په پریګننسي کې دوی وایي چې هارمونز سیکریشن سیوا شي، خصوصا ایسټروجن پروجسترون کم هارمون چې دی، او بیا یو بل قسم هارمون دی میلانوسایټ سټیمولیټینګ هارمون ورته وایي. نو دغه میلانوسایټ سټیمولیټینګ هارمون چې دی یا نور چې دی نو دوی میلانین پروډکشن سیوا کوي، او دغه شانتې د میلازما یا تیرسری دوی وایي چې راځي. د دې سره سره کم دوايانې چې د ماشومانو د نه کېدو دپاره استعمالیږي، کانټرسپټیو پیلز چې ورته وایي، د هغې سره هم د دیو لینکوي چې یاره دا کیدی شي. اوس دا خو د دې عام وجوهات شو. اوس د دې علاج، نو علاج چې د دې دی دې ته په میډیکل ټرم کې دوی ورته وایي چې ماسک اف پریګننسي ورته هم وایي، یعنې دا په پریګننسي کې زیات راځي او اکثر په خپله ښه شي. خو په ډیرو خلکو کې دا دغه چې دا تیرسری چې دی هغه پاتې شي او نه ښه کېږي، نو بیا د هغې علاج پکاري. د علاج دپاره د ټول نه مهمه چې کوم دی هغه بلیچینګ کریم دی یا د مخ سپینولو کریم چې کوم دی. بل روز په یو ویډیو کې ما خبره کړې وه چې د استعمال ښه نه دی یا د دې مسلې زیاتې دا پیدا کولی شي. هغه ما په دې وجه کړې وه چې کله هسې تاسو عمومي طور خلک استعمالوي او د مخ د سپینولو دپاره استعمالوي، نو دا نه دی ښه، ځکه چې میلانین هلته ستا نارملي او تی کمی، نو دا غیر فطري دي یا دا ان نیچرل دي. نو هغه مسلې پیدا کوي. دلته چې دی هایپر پیګمنټیشن شوی دی، میلانین پروډکشن سیوا شوی دی او د څه وجې نه سیوا شوی دی، نو هغه وجې نه کو دا پیګمنټس بیا نارمل حالت ته راشي، نو د استعمال تاسو کولی شي. خو دغه بلیچینګ کریم بل روز هم ما خبره کړې چې په دې کې دا به تاسو ګورئ چې هایډروکوینون په دې کې چې کوم یو جوس دی، لازمي جوس چې هغه د
2% نه سیوا نه یا د 2% نه سیوا نه. د دې سره سره بل د دې جز د ریټینایډز او سټیرایډز په دې کې نو چې د هغو کمبینیشن یا د هغو کنسنټریشن د خپل مقدار نه سیوا نه. او د دې سره سره بله خبره دا ده چې د شپږو میاشتو تاسو زیات نشئ استعمالولی. نو دغه بلیچینګ کریم یا د مخ سپینولو کریم په دې کې رول ادا کوي او مخ د هایپر پیګمنټیشن چې دی ډېره حده پورې ختمولی شي. د دې سره بل یو دغه دی د کمپاوند دی الوویرا جیل ورته وایي. الوویرا جیل په الوویرا کې چې نو دغه الوسین یو کمپاوند پکې او دا د جیل په صورت کې راځي. نو دغه الوویرا جیل چې دی نو د انټي انفلامټري هم دی او انټي اکسیډنټ هم دی. نو دی چې دی په دغه مخ سپینولو کې یا د تیرسري کمولو کې د هم خپل اهم رول دی. د دې سره سره ګلیبریډین یو بل کمپاوند دی. ګلیبریډین کریم په صورت کې که تاسو ګورئ نو اکثر دغه یو کمپاوند په کریم کې یا دا په ډیر کنسنټریشن کې په کریمونو کې دغه ګلیبریډین کمپاوند چې کوم دی نو دا هم انټي انفلامټري او انټي اکسیډنټ دی او د دې هم په مخ سپینولو کې یا تیرسري کمولو کې ډیر رول دی. دا سیزونه د دې نه علاوه مختلف ماسک هم راځي چې هغه تاسو استعمالولی شئ خو په هغې باندې دومره ریسرچ نشته. البته دا کم سیزونه چې ما تاسو ته وښودل نو دا د تیرسري په دغه کې په علاج کې استعمالیږي یا په نور هایپر پیګمنټیشن کې هم استعمالیدی شي. د دې سره سره بیا که تاسو خپل سکن سپیشلیست چې کوم دی یا سرمنې سپیشلیست هغه که تاسو کنسلټ کوئ یا د هغه نه تپوس کوئ یا هغه له ځای نو بیا مختلف نورې طریقې هم دي لکه لیزر تراپي هم کیږي. د دې نه علاوه چې دی نو یو 2 قسمه نور عملونه هم دي هغه هم کولی شي. نو په دغې طریقو باندې بیا دا چل کوي چې هغو ستاسو د سکن د اولنی لیر چې کوم دی هغه کیمیکل پیلز یو بله طریقه دغه ورته وایي. نو دا برنی لیر چې کوم دی په کوم باندې چې د هایپر پیګمنټډ سیلز دي یا د ناکاره سیل دي نو هغه ترې لرې کړي او هغه په هغې خو په دې کې یو خاص قسم تیزابونه دي استعمالوي په خپل کنسنټریشن کې. نو کله چې هم تاسو ځئ دې تراپي له نو پکار ده چې لکه تاسو اول د دې په ساید افیکټس او کانټر انډیکیشن باندې ځان پوه کړئ چې په کوم صورتونو کې دا نه دی پکار او د دې څه مسلې پیدا کیدی شي. خو دا به صرف او صرف تاسو ته خپل کم دغه چې دی د سکن سپیشلیست چې کوم دی نو هغه به تاسو ته دا طریقه ښوی شي او تاسو په خپله پکار نه ده چې دا تاسو استعمال کوئ. په کور کې که تاسو کولی شئ نو دغه بلیچینګ کریم او دا نور دغه چې ته ما وښول الوویرا جیل یا د ګلیبریډین والا کریم دا تاسو استعمالولی شئ او د ډېره حده پورې بس تاسو دا تیرسری ښه شي. که دا عام تیرسری کوم چې د پریګننسي د وجې نه یا هارمونل چینجز د وجې نه شوی. د دې نه علاوه که نورو وجو نه نو هغه بیا کومې بیمارۍ چې درته ما ووې نو پکار ده چې د هغې علاج وشي د هغې سره به ښه شي. ملګرو دې چینل د لارې تاسو په پښتو ژبه کې په اسانه پیرایه کې او د نوي اپډیټډ میډیکل ریسرچ په تناظر کې تاسو ډېر مهم او کره معلومات حاصلولی شئ. دا یو آګاهي مهم دی په خپله ټولنه کې نو پکار ده چې تاسو هم واورئ او د ملګرو سره هم شریک کړئ چې د نورو خلکو هم ښېګړه وشي. زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.